پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. دا تاریخي خپرونه له شنبې تر پنجشنبې د شپې 9:30 په 103.7 FM څپو اورېدلی شئ. امید رادیو د اسلامي تاریخ رښتینې پاڼه. پاتې مزل. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین قائد المجاهدین سید الانصار والمهاجرین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد. ورونو او خويندو، مخکې له دې چې 5مه برخه پیل کړو، یو دوه یادونې اړینې ګڼم. هغه دا چې موږ او تاسې چې کومه لړۍ پیل کړې ده، لکه څنګه چې د هرې برخې په پیل کې ویل کیږي، دا به د اسلام د ستر او نومیالي اتل طارق بن زیاد رحمه الله د ژوند، کارنامو، فتوحاتو او له پندونو عبرتونو څخه د ډک تاریخ په اړه باندې ثبتیږي. خو دا چې موږ او تاسې اوس په مقدمه کې وي، ان شاء الله تعالی پر روانو لنډو برخو کې به د طارق بن زیاد رحمه الله په اړه زموږ او تاسې بحث دوام پیدا کړي. ورونو، دا چې زموږ او تاسې کیسه د افریقا او اروپا په لویه وچه کې ده، او دا هغه ارزښتمنې خاورې دي چې ډیر اسلامي ملکونه په دغه لویه وچه کې پراته دي، خو اوس په ډیر بد اقتصادي او سیاسي حالاتو کې قرار لري. د دې یعنی افریقا لویه وچې په اړه به تر څو معلوماتو وروسته ورشو د 5مې برخې دوام ته ان شاء الله تعالی. ورونو، لکه څنګه چې د افریقا د لویه وچې په اړه باندې مخکې هم څه ناڅه معلومات تاسو ته وړاندې شول، اوس به هم څه معلومات تاسو ته وړاندې شي. د افریقا د بیدیا په سهیل کې پرتو هیوادونو یوه اوږده تراړه جوړه کړې ده چې زیات هیوادونه یې د مسلمانانو دي. الجزایر، لیبیا او سودان هغه اسلامي هیوادونه دي چې د تیلو له زښتې زیاتې شتمنۍ څخه برخمن دي. خو افسوس چې اوس یې مسلمانان له دې ستر ارزښت څخه ناخبره دي، او که څوک خبر هم دي نو یې په اړه باندې څه نه وایي. ورونو، پوځي او اقتصادي ځواک هم د افریقا په سیاست باندې ډیره اغیزه کوي. لیبیا او الجزایر د اوپک غړیتوب هم لري. ورونو، اوپک د نړۍ په سطح باندې چې کوم ملکونه ډیر تیل لري، نو هغه د اوپک په نړیواله ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کوي. او دغه لیبیا او الجزایر هم چې اسلامي ملکونه دي، د اوپک په نړیواله کمیټه کې غړیتوب لري. او سودان د چین په مرسته اوس د تیلو د تولید په چاره کې ستر بریالیتوبونه هم ترلاسه کړي دي. خو د دې سره سره الجزایر او سودان د امریکا د لاسوهنو له امله اوس په کورنۍ جګړو کې راښکېل دي، او کومه ګټه چې د دوی ملک ته راځي، هغه د الجزایر او سودان مسلمانانو ته نه رسیږي، بلکې په هغه ګټه کې ډیره برخه امریکایان اخلي. په دې سیمه کې کینیا، زیمبابوې، جیبوتي او سومالیا هم ارزښت لري. څنګه چې سومالیا او جیبوتي ډیر مهم هیوادونه دي او د سمندر په غاړو باندې پراته دي، له جنگي پلوه هم اهمیت زیات ګڼل کیږي. ورونو، د امریکایي چارواکو په وینا باندې دغه سیمه دوی ته ډیره حیاتي ارزښت لري، او د دوی د پالیسي د بهرست په سر کې ځای نیولی دی. خو په 1994 عیسوي کال په سومالیا کې د خلکو لخوا د امریکایي پوځیانو سره تر شرمونکي مرګ ژوبلې وروسته په 24 ساعتونو کې 48,000 امریکایي پوځیان له دغه هیواد څخه وتښتېدل. ورونو،
تر دغه پیښې وروسته امریکا ته دغه سیمه ډیره مهمه شوه او د خپلې پالیسۍ په 4مه درجه کې یې راوسته. ورونو اوس به په همدې افریقا کې تم شو او د خپلې کیسې پاتې برخې ته به دوام ورکړو. ورونو په تیره برخه کې تاسې واورېدل چې جولین له موسی بن نصیر رحمه الله سره د اندلس په اړه باندې ډېرې خبرې اترې وکړي او موږ د تیرې برخې پای کې دا واورېدل چې فلورا هنري ته وویل سمدستي بیرته ولاړ شه، که زما پلار ته څرګنده شوه چې ته دلته راغلی یې نو هغه به شک کوي چې زما پرته ته دلته د بل چا لپاره نه یې راغلی. هنري فلورا ته په عذر سره وویل څو ورځې نور هم صبر وکړه، یوه یا دوه لیدنې به نورې هم سره وکړو، بیا به درڅخه ځم. زه به هم خپل پلار ته ووایم چې په سیوستا کې مې زړه تنګ شو نو ځکه د چکر لپاره نورو ښارونو ته ولاړم. ورونو د بادشاهي ماڼۍ شا او خوا لوی باغونه، چمنونه، ګلان، ونې او ګڼ بوټي وو. فلورا هنري ته په دې باغونو کې یو پټ ځای ور په ګوته کړ او لاره یې هم ور وښوده چې په دې لاره هنري هلته ځان رسولی شوی. خو هنري ته یې وویل چې ته به هغلته تر نیمې شپې وروسته راځې. داسې نه چې دواړه ونیول شو. ورونو هنري هم دا خطر په غاړه باندې واخیست او 2 ځلې په هغه تیاره ګوښه کې له فلورا سره لیده کاته وسول. خو ورونو دا خطر یوازې هنري ته نه و متوجه بلکې فلورا هم دغه خطر په غاړه باندې اخیستی و، ځکه چې په بادشاهي ماڼۍ کې له بیرون څخه د راغلي پیغلو او شهزادګانو ډیره کلکه څارنه کېده. خو بیا هم فلورا 2 شپې په لوڅو پښو باندې د غلو په شان باندې راوته او باغ ته راتله. فلورا په 2مه لیدنه کې هنري ته وویل چې بیا به په 3مه شپه همدلته سره ګورو. خو ورونو په کومه شپه چې هنري او فلورا سره د لیدلو ځای ټاکلی و په همدې ورځ راډریک پادشاه د 2 ورځو سفر څخه بیرته ماڼۍ ته راستون شو، ځکه چې هغه د اندلس یوې لرې سیمې ته تللی و چې هلته یې باغیان او سرغړونکي ماتول او په دې سفر سره راډریک د 3 باغیانو سرونه هم قلم کړي وو. راډریک ماښام خپلې ماڼۍ ته راورسېده. هغه سره له دې چې ډېر ستړی و خو ډېر خوښ او خوشحاله ښکارېده ځکه چې سرغړونکي یې ځپلي او وژلي وو. راډریک غسل وکړ او بیا د شراب څښلو لپاره کېناست. د هغه د حالت څخه داسې معلومېده چې د خوشحالۍ او مستۍ څخه چاودېږي. هغه ته دا نه معلومېده چې خپل برای او کامیابي په څه ډول سره ولمانځي. په هغه وخت کې دا یو عام رواج و. د پاچاهانو سره د زړه خوشحالولو او وخت تېرولو 2 لارې وې چې هغه ښځه او شراب. د راډریک سره د دې دواړو شیانو کمبود نه و. د هغه سره په خوا کې 2-3 درباریان هم ناست وو چې شراب یې ورسره څښل. راډریک وپوښتل آیا کوم نوی ګل شته؟ بیا یې هغه نجلۍ ته وکتل چې دوی ته یې شراب ورکول. ورونو هغه ښکلې او حسینه نجلۍ وه، خو راډریک په بوڅه خولو باندې وویل دا نه، داسې شی زما په کار نه راځي. نوی غوړېدلی ګل. په دې حالت کې یو درباري د غلامانو په شان باندې وویل هو هغه ګل شته چې د ټولواک په بستره باندې خوشبويي خپرولی شي. راډریک په مسته ژبه سره وویل نه، بلکې نوی غوړېدلی ګل. فلوریدا د جولین لور. د بادشاه یو سلاکار وویل اعلی حضرت د بهر څخه راغلي شهزادګانې زموږ سره امانت دي، هغوی د آداب او اخلاقو زده کولو لپاره دلته راغلي دي. تر اوسه پورې د داسې راتلونکو سره چا به د اخلاق خبره هم نه ده کړې. دا رواج او رسم باید خراب نشي. راډریک وویل موږ هغه د اندلس ملکه جوړول غواړو، تاسې ټول نور د دې ځای څخه ولاړ شئ او فلوریدا راته دلته راولېږئ. خو سلاکار وویل اعلی حضرته د خطرونو او ستونزو څخه خبرول زما دنده او مسؤلیت دی. سره له دې که زما سره هم په دې لاره کې ځې که ستا د قهر توره زما سر هم له تنې څخه جلا کوي، خو زما روح به ډاډه وي چې ما خپل مسؤلیت پوره کړی دی. راډریک وپوښتل څه خطر او څه ویره؟ د جولین څخه ماته څه خطر پیدا کېدای شي؟ د هغه لور به زما سره یو ځای کېدل جولین به یې د ځان لپاره یو لوی افتخار وګڼي. که هغه زما خبره ونه مني او خپل پلار ته ووایي نو جولین زما څه کولی سي؟ د 2 انچه ځمکې خاوند دی، زموږ د 20 سپرو مقابله هم نسي کولای. د هغه زور او ځواک خو زه یم او په ما باندې خپل ځان ساتي.
که هغه عربان او بربریان په سیوسته کې منع کړي دي نو دا د هغه کمال او زور نه دی بلکې زموږ په زور او ځواک سره هغه کار کوي کله هغه څخه موږ خپل لاس را کش کړو نو یوه ورځ به هم هلته تم نشي او دواړه لوڼې به یې وینځي ونیول شي که چیرې د هغه لور زما سره لږ وخت تیر کړي نو باید هغه پرې خوشحاله شي زه غواړم د هغې څخه ملکه جوړه کړم خو ورونو سلاکار یې ورته وویل علي حضرته زه یوازې دومره وایم چې موږ ته د دوستانو اړتیا ده نه دا چې خپل دوستان دښمنان وګرځوو راډریک د امپراتور په څیر باندې وویل ته په څه پوهېږې ولاړ شه او هغه ماته راولېږه ورونو د بادشاهۍ د نیشې سره سره د شرابو نیشې هم د هغه په عقل باندې غلبه کړې وه لږ ځنډ وروسته فلورا په ډېره خوښۍ او خوشحالۍ سره د راډریک خونې ته داسې راغله لکه چې لور د خپل پلار په آواز راځي هغې د بادشاه بلنه د ځان لپاره یو ویاړ او افتخار باله خو راډریک هغه په خونه کې راونیوه فلوریدا یوې او بلې خواته ډېر زور وکړ په ژړا شوه عذر یې وکړ خو هغه د یو ځواکمن په ځنځیرونو کې بنده شوه راډریک هیڅ فکر نه کوو چې د اندلس کومه پیغله دې خپل ځان هغه ته په خوشحالۍ سره تسلیم نه کړي هغه د فلورا څخه دا هیله هم نه لرله چې د بادشاه خبره او خواهش دې ونه مني راډریک هغې ته دا تمه او امید هم ورکړ چې له هغې څخه به ملکه جوړوي خو فلورا په هیڅ صورت چمتو نه شوه بیا راډریک فلورا ته ګوڅنډنه وکړه چې زه به په سیوسته باندې خپلې لښکرې ورخوشې کړم او ستاسې ټوله کورنۍ به د ذلت کندې ته وغورځوم خو فلورا له دې ګوڅنډنو سره سره هم د هغه خبره ونه منله دغه وحشي صفته راډریک د خپل زور او ځواک په نیشه کې هغه بې پته او بدلمنه کړه ورونو لکه نن چې تاسې د ټولې نړۍ پادشاهان چې په کفري نړۍ باندې واکمن دي که د دوی سرګذشت او د ماڼیو حالات راواخلئ نو بیا له همدې څه څخه به بل څه نه وي ورکې روان ورونو ټول تاریخونه په دې سره غږېدلي دي چې فلورا راډریک ته ډېر عذر او زارۍ وکړې چې د هغې د پاکلمنۍ خیال وساتي او هغه بې پته نه کړي خو هغه یوه خبره هم ونه منله او د شرابو په مستۍ کې یې هغه بې پته کړه ورونو دا د شپې لومړۍ برخه وه له نیمې شپې څخه وروسته هنري د ټاکل شوي ځای څخه باغ ته ننوت او کړوب کړوب د ونو په منځ کې هغه ځای ته ولاړ چې دوه ځلې یې له فلورا سره لیدلي وو خو تر اوسه پورې فلورا را دلته نه وه راغلې لږ ځنډ وروسته یو سوری د هغه په لور باندې روان شو چې را نږدې کېده کله چې دا نږدې شو د ښځې شکل یې ځان ته غوره کړ ورونو هنري په ډېره مینه او شوق هغې ته 2-3 ګامه ور وړاندې شو خو د فلورا له خوا څخه هیڅ ډول خوښي ښکاره نه شوه هنري د مخکني ملاقاتونو په څېر باندې دا ځلې بیا دواړه لاسونه ورته پرانیستل خو فلورا د هغه لاسونه یو لوري ته ټېله کړل او په وښو باندې داسې کېناسته لکه چې یو ځای غورځېدلی وي هنري په وېرېدلي غږ وویل څه در باندې شوي فلورا فلورا ځواب ورکړ زما څخه لیرې شه هنري زما ناپاک بدن ته رانږدې نه شي زه نور ستا وړ نه یم زه خپل غیرتي پلار ته هم خپل ځان نشم ښودلی زه په خپل ځان لعنت وایم هنري په وارخطایي باندې وپوښتل لږ څه خو ووایه څه شوي دي فلورا ورته د راډریک ټوله کیسه وکړه بیا یې وویل زما پیغلتوب زما مال او دولت و ما هیڅکله هم خپل ځان شهزادګۍ نه ګاڼه که ما د ملکتوب شوق لرلی نو د خپل پلار د یو نوکر د زوی سره به مې مینه او محبت نه کوو هنري راپورته شو او د جامو لاندې خنجر یې راویست او بیا یې وویل زه د دې بدماش بادشاه څخه غچ اخلم زه به هغه وژنم او بیا به له دې ځایه څخه وځم که ژوندی ونیول شوم هم څه باک نه لري زه ستا په عزت او ابرو باندې ځان قربانوم فلورا په عذر سره هغه ته وویل داسې مه کوه هنري ته هغه ته نشې رسېدی او مخکې له دې چې ونیول شې زه تا په بې هدفه مرګ باندې نه مړ کوم خو ته یو کار زما لپاره وکړه سهار چې کله د ښار دروازې پرانیستل شي بس له ښار څخه ووځه په څه پلمه باندې ښه او غوره اس له ځانه سره واخله څومره چې زر کېدلی شي سیوسته ته ځان ورسوه او هلته زما پلار ته ټوله کیسه بیان کړه هغه ته ووایه چې په څه پلمه باندې دلته راشي او ما له ځانه سره بوځي خو زما پلار باید بادشاه په دې باندې پوه نه کړي چې هغه په دې پیښه باندې خبر شوی دی
که هغه ظالم بادشاه لږ شانته غوسه هم وکړي نو پلار به مې ووژني او ما به د تل لپاره په دې ماڼۍ کې بندي کړي. راډریک ما ته ډېرې سختې ګوتڅنډنې کړي دي. زما پلار ښه په خبره باندې پوه کړه که نه سېوسته به یې له لاسه ووځي او زموږ ټوله کورنۍ به خواره او ذلیله شي. ورونو، سهار وخت یې هنري په هغه شوخ آس باندې زین واچاو په کوم چې د ده څخه پرې امتحان اخیستل سوی و. هنري د چکر په پلمه باندې روان شو. د کلا دروازه پرانیستل شوې وه. کله چې له دروازې څخه ووت نو آس یې چارګام کړ. آس د هوا سره خبرې پیل کړې. هنري د تولېتلې څخه تر جبل طارق پورې ته چې 1500 میله واټن لري. هنري د ځان ساتلو په خاطر لومړی آس په پوره ځغاسته سره ځغلاوه چې څوک یې ونه نیسي. خو ورونو، دا چې مزل لرې و ټوله لار یې په داسې منډه باندې نه شوی وهلی. کله چې د خطر له سیمې څخه لرې شو نو د یوې ویالې په غاړه باندې آس ودراوه. اوبه یې ورکړې. د لږ آرام څخه وروسته یې آس په عادي ډول باندې روان کړ. هغه به د شپې هم سفر کاوه خو لږ لږ دمه به یې کوله. هغه په 4 ورځو کې 1500 میله لاره ووهله. کله چې هلته ورسېده د سېوسته او جبل طارق په منځ کې سمندر پروت و. هلته هېڅ کښتۍ تیاره نه وه. تر 2-3 ورځو پورې بله کښتۍ هم نه پیدا کېده. یوې بادي کښتۍ هغه ته په یوازې تللو باندې دومره زیاته کرایه وښودله چې هنري هغه نه سوی پوره کولی. هنري کښتیوان ته وویل زما آس تاسې له ټولې کښتۍ څخه قیمتي دی. دا تاسې واخلئ او ما سېوسته ته ورسوئ. خو کښتیوان ورته وویل موږ کښتیوانان یو، په آس به څه وکړو؟ موږ یوازې د خپل ځان او کوچنیانو ګېډه مړول غواړو. آس ته به له کومه خوراک پیدا کړو؟ هنري ورته وویل هغه وپلورئ او خپل قیمت پرې پوره کړئ. کښتیوان وویل موږ د آسونو په سوداګري باندې نه پوهیږو. هنري وویل بیا نو په ما باندې باور وکړئ. هغې لوري ته ما ورسوئ، هلته به زه کرایه درکړم، خو له کرایې سره سره به تاسو ته انعام هم درکړم. کښتیوانانو چې د هغه جامو، قوارې، شکل او آس ته وکتل نو باور یې پرې وکړ. هغه یې سره له آسه په کښتۍ کې سپور کړ او بیا یې حرکت وکړ. سمندري لاره یوازې 12 میله وه. هغه د لمر پرېوتو څخه مخکې د سېوسته ساحل ته ورسېده. هنري هم کښتیوانان له ځان سره ملګري کړل او نیغ د جولین ماڼۍ ته ولاړ. په ماڼۍ کې یې ساتونکو ته وویل چې اعلی حضرت جولین ته خبر ورکړئ چې ما د تولېتلې څخه د شهزادګۍ ډېر ضروري پیغام راوړی دی. ورونو، جولین ته چې کله دا خبر ورسېده سمدستي یې هغه خپل ځان ته وروباله ځکه چې هغه د خپل لور پیغام ته ډېر ناکراره و. جولین چې کله هنري ولیده نو یې پوښتل آیا ته د فریدریک زوی هنري نه یې؟ هنري ځواب ورکړ هو اعلی حضرت. جولین ورڅخه وپوښتل آیا ته له تولېتلې څخه راغلی یې او ته له پلار څخه پټ تللی وې؟ هنري وویل هو اعلی حضرته. دلته مې زړه تنګ شو نو د اندلس د لیدلو لپاره ووتلم، خو ښاغلی اعلی حضرت زما تلل او راتلل څه اهمیت نه لري. هغه پیغام اهمیت لري چې ما له ځانه سره تاسو ته راوړی دی. خو د دې څخه مخکې زما یو وړاندیز دی. هغه دا چې ما د کښتۍ کرایه نه شوی پرې کولی، خو زه ورسره راغلم. نو که هغه ورکړې. جولین سمدستي د کرایه ورکولو حکم وکړ. بیا هنري ته وویل چې زما د لور پیغام څه شی دی؟ کله چې هنري د پلورا ټول پیغام جولین ته ووایي نو هغه ودرېده. داسې معلومېده چې د هغه د ټول بدن وینه مخ او سترګو ته راټوله شوې او بدن یې له قهر او غوسې څخه رپېده. په خونه کې ګرځېده را ګرځېده. هنري وویل زه د شهزادګۍ سره ناڅاپي مخامخ شوم او هغې راته ټوله کیسه وکړه. ما غوښتل چې بادشاه ووژنم او بیا ولاړ شم، خو شهزادګۍ وویل هغه ته رسېدل امکان نه لري. یوازې زما پلار ته پیغام ورسوه. ما د بادشاهۍ طبیلې څخه تکړه آس راغلا کړ او ځان مې تاسو ته راورسوه. جولین وویل شهزادګۍ سم ویلي دي، هغه ته رسېدل امکان نه لري. زه به د هغه څخه غچ اخلم او زه به یې وژنم. ته ولاړ شه. ورونو، جولین د دې سیمې بادشاه او واکمن و. سره له دې چې سیمه کوچنۍ او لږ وه او هغه د راډریک پاچا تر لاس لاندې و، خو دلته د یو بادشاه په حیث باندې اوسېده. هغه نه غوښتل د خپل یو نوکر سره په داسې مهمه مسله کې خبرې وکړي. هغه هنري ته څه انعام هم ورکړ، خو هنري ځواب ورکړ نه اعلی حضرت، ما ته انعام د څه لپاره راکوي؟ ما ته اجازه راکړه چې راډریک بادشاه ووژنم او ستاسې د عزت غچ او انتقام ورڅخه واخلم. زموږ کورنۍ ستاسې د احسان لاندې ده. زه د هغه احسان بدله پوره کول غواړم.
ستاسې ابرو او عزت زموږ عزت او ابرو ده. جولین وویل ته ولاړ شه هنري، لومړی ما څه کولو ته پرېږده. ته د فکر او زما له اجازې پرته څه ونه کړې. ورونو، تاریخونه لیکي چې د جولین په شان سردارانو او واکمنانو به د راډریک په شان ځواکمنو پادشاهانو ته خپلې لورګانې په ډالۍ کې ورکولې. خو جولین غیرتي سړی و. هغه د خپلې لور بې عزتي او بې پردګي نه شوی زغملی او سمدستي یې د تولیتلې څخه د خپلې لور د راوستلو پرېکړه وکړه. ورونو، څه فکر کوئ چې جولین به د راډریک د دغه ستر ظلم په مقابل کې کومه فیصله او ستر کارونه ترسره کړي؟ او څه فکر کوئ چې موسی بن نصیر رحمه الله ته به د هغه وخت امیر کوم حکم وکړي؟ آیا پر اندلس به د حملې پرېکړه وکړي او که نه؟ ورونو، دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به پر روانو برخو کې واورئ انشاء الله تعالی. د امید راډیو ډیرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.